السلام علیکم ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. بیا درته راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه نوې ویډیو ګورئ دوستانو. نن درته ډېر مهم او ضروري معلومات وړاندې کوم دوستانو. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ خلک ولې پلی سټور ته دومره ډېر اپلیکیشنان جوړوي، هر څوک کوشش کوي چې د اپلیکیشن ډېر ډاونلوډ شي دوستانو، او خلک څنګه د پلی سټور څخه پیسې ګټي دوستانو، او تاسې څنګه کولی شئ، آیا تاسې کولی شئ پیسې وګټئ او که یې نه شئ کولی دوستانو. اسانه طریقه ده او یا هم سخته ده دوستانو. اپلیکیشن څنګه جوړ کړو، څنګه یې ورپورته کړو او څنګه پیسې ورباندې وګټو دوستانو. راځئ نن زه تاسې ته طریقه ښیم، تاسې به هم د ټولو ضرورو باندې سر خلاصېږي او ورباندې به پوهېږئ. اول تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ نښان او په آل باندې کلیک وکوئ دوستانو. راځم زه پلی سټور ته. کله چې زه پلی سټور ته راغلم دوستانو، تاسې اول دا فکر وکړئ دوستانو، دغه اپلیکیشن چې تاسې اوس وینئ دوستانو، دا زما په موبایل کې خلاص ده. اوس مثلا زه تاسې ته ښیم، هر یو دغه پارالل سپیس په نامه اپلیکیشن ده. په خپله لیدلی شئ دوستانو، دا پارالل سپیس په نامه اپلیکیشن ده دوستانو. دغه سړي جوړ کړی ده، دا یې ایمیل ده دوستانو، دا یې ادرس ده دوستانو. په دې ځای کې دا کس اوسېږي او دغه اپلیکیشن یې جوړ کړی دی دوستانو. خپل ادرس یې دلته مکمل وړاندې کړی ده. دلته دوستانو لاندې تاسې په خپله لیدلی شئ د هر اپلیکیشن دلته ریویو دي دوستانو، دغه کې بي ده دوستانو، دغه ریټ ده دوستانو، او دغه 10 میلیونه ډاونلوډ شوی دی. 10 میلیونه کسانو ډاونلوډ کړی دوستانو. دغه د ګوره ریټینګ ریویو یې 4.1 ده. دلته لاندې کمنټونه دي چې دا څنګه اپلیکیشن ده، په څه باره باندې د خلکو نظرونه ورباندې ورکړي دي چې یا دا کومکي ده یا موږ ته ګټه رسولې ده او یا یې هم نه ده رسولې. خو اوس یې دا ګټې درته ښیم دوستانو چې آیا د سړي ته د دې اپلیکیشن څه ګټه رسېږي. دا اپلیکیشن زه خلاصوم. کله چې ما خلاص کړ دوستانو، تاسې ورته وګورئ دوستانو، زه به دا اپلیکیشن خلاص کړم. دا اپلیکیشن زه اپډیټ کوم، دا به زه اوس اپډیټ کړم. د اپډیټ څخه وروسته بیا اوپن کړم. ګورئ دوستانو، یو څوک چې اپلیکیشن جوړوي هغه پلی سټور ته پورته کوي. پلی سټور دوستانو یو ځای ده، داسې یو ځای ده لکه یو څوک چې مالونه راوړي په یو دوکان کې یې ږدي، هغه هلته ښوول کېږي دوستانو. د هغه څخه وروسته کله چې پلی سټور ته اپلیکیشن پورته کوي دوستانو، په اول ځل د ده څخه $25 پر یو اپلیکیشن باندې غواړي. په اول ځل چې یو څوک پلی سټور ته اپلیکیشن ډاونلوډ کوي، اپلوډ کوي، هلته یې پورته کوي، $25 ورڅخه غواړي کمپنۍ. د هغه څخه وروسته دوستانو بیا چې یو اپلیکیشن د پورته کوي، بیا هیڅ پیسې هم نه غواړي. او کله چې 2-3 اپلیکیشنان دی پورته کړي، یو څه وخت یې وسي، هغه یو څه ډاونلوډ شي دوستانو، د هغه څخه وروسته بیا بیرته دته خپلې پیسې هم بیرته د پلی سټور ورکوي. اوس دغه د پارالل سپیس مثلا دا یو اپلیکیشن ده، زه یې تاسې ته ښیم. راځئ د دې سړي ته د دې څه ګټه رسېږي. دا پارالل سپیس ته دوستانو ما خلاص کړ. تاسې په خپله لیدلی شئ دوستانو، دلته ګورئ دا پارالل سپیس ما خلاص کړ. اوس زه غواړم دوی دا د دې دپاره جوړ کړی ده چې په یو موبایل کې تر یو ډېر واټساپ، فیسبوک، میسنجر، هر څه چې وي دوستانو هغه تر یو ډېر کارولی شي. یعنې زه 2 واټساپ کاروم په یو موبایل کې. اوس زه په دې واټساپ باندې کلیک کوم دوستانو. تاسې په خپله دغه اعلان وینئ دوستانو، وینئ دوستانو، دا خپل اعلان ده. کله چې دا اعلان ما وکتل دوستانو، په دغه اعلان په کتلو دته پیسې ورکوي. ښايي دا د شرکت ورسره ګډ ده دوستانو. کوم شرکت چې دغه اعلان دا پلی سټور ته ورکړی دی دوستانو، هغوی ستا پر اپلیکیشن باندې لګولی دوستانو. کله چې د دغه یو اندازه پیسې ورکوي، یو څه یې نور کسان ته وایي، نو کوم اپلیکیشنان چې دوستانو زه دا بیرته لرې کوم. تاسې په خپل لیدلی شئ کوم اپلیکیشنان چې ډېر مشهوره شي دوستانو، د هغو اپلیکیشنانو پیسې بیخي زیاتې وي. تر یوټیوب، تر سایټ، تر هر څه د پلی سټور د اپلیکیشن چې هغه ډېر مشهوره وي، هغه ډېرې زیاتې وي. نو ډېر په زړه پورې او مهم او مشهور اپلیکیشنان شته دوستانو. تاسې به په پلی سټور کې لیدلی وي دوستانو. دا هر یو اپلیکیشن د دوستانو، لکه تاسې چې وینئ فیسبوک ده، دا واټساپ ده، دا یوټیوب ده، دا هر یو اپلیکیشن دوستانو په پلی سټور کې په زرهاو، په لکهاو، په میلیونو اپلیکیشنان شته. هر چا خپل اپلیکیشن جوړ کړی ده، پورته کړی ده. د اپلیکیشن دا فرق نه راوړي دوستانو چې تاسې باید په څه باره جوړ کړی وي. موزیک پلیر مو جوړ کړی وي دوستانو، کتاب مو جوړ کړی وي، یو بل څه په باره باندې معلومات وړاندې کړي وي دوستانو، یو داسې اپلیکیشن مو جوړ کړی وي، اوس مثلا کیمرا مو جوړ کړی وي، یو مکس پلیر مو جوړ کړی وي، هر څه چې دوستانو تاسې کولی شئ. او څومره اسانه جوړېږي دوستانو. ولاړ شئ پلی ګوګل خلاص کړئ دوستانو، هلته کریټ ایپ ووایي، خپله به تاسې ته سایټ راځي. په هغه سایټ کې به تاسې په خپله کولی شئ چې اپلیکیشن جوړ کړئ او د هغه څخه وروسته پورته کړئ. خو هو مرحله یو څه سخته دوستانو. د اول ځل چې ته به بیا اکاونټ جوړوې، د اکاونټ څخه به بیا دوی ته پیسې ورکوي، بیا به ستا اپلیکیشن پلی سټور ته ځي، دغه ځای به بیا خلک خوښوي، بیا خلک خوښوي، بیا به کمنټونه ورته کوي، بیا به هغه ډېر ډاونلوډېږي، بیا به نو
ورباندې اعلانات لګېږي دوستانو. د هغه څخه وروسته کله چې اعلانات ورباندې ولګېدل دوستانو نو بیا به تاسو ته پیسې درکوي. دا د زه یو بل موزیک پلیر د زما په موبایل کې زه یې ستاسې په مخکې خلاصوم دوستانو. دا موزیک پلیر اوس ما خلاص کړی دوستانو. ګوري دا چا جوړ کړی، تاسې ورته ګورئ چې آیا پر دې باندې اعلان راوړي که نه راوړي. تاسې خپله ورته وګورئ دوستانو. دا موزیک پلیر ته دغه ما خلاص کړ. کله چې زه دا خلاصوم دوستانو تاسې ورته وګورئ پر دې ضرور ګورئ دغه دوستانو تاسې په خپل لیدلی شئ دغه د اعلان ورباندې راواوښتی. دا اعلان یې پر دې اپلیکیشن باندې لګولی دی. کله چې زه دا اعلان ګورم دا اپلیکیشن دا بل اپلیکیشن پر دوی باندې لګېدلی دی، دا انسټالومه نو ده ته خامخا د دې باندې پیسې رسېږي دوستانو. دا تقریبا تر $1.5 پورې تر $1 پورې فرق پکې شته دوستانو. په مشهورو اپلیکیشنانو کې ډېرې پیسې ورکوي، په لږو کې کمې پیسې ورکوي. نو هېڅوک د خدای لپاره کار نه کوي دوستانو. هر څوک ودې ته ناست چې په خپل ځان دپاره پیسې وګټي. نو په پلی سټور کې دغه اپلیکیشنان چې کوم موږ تاسې هره ورځ ډاونلوډوو ګورئ دغه اعلانات پکې راولي دوستانو. دغه د دوی ګټه ده او دا اپلیکیشنان دوی د دې لپاره جوړوي. تاسې هم کولی شئ جوړ کړئ او پلی سټور ته یې پورته کړئ. د خپل اکاونټ له لارې د ګوګل ایډسنس له لارې دوستانو تاسې کولی شئ هغه خپلې پیسې بیرته لاسته راوړئ. نو دا ډېر په زړه پورې طریقه ده دوستانو. د دې کیسه هم نه ده چې ستاسې سره یا بله طریقه در باندې راسي دوستانو، ځکه چې په پلی سټور کې په لکهاوو په میلیونو اپلیکیشنان دي. خلک هره ورځ جوړوي او پورته کوي او هغوی خپلې پیسې ورباندې ګټي. نو مننه دوستانو. دا او د پلی سټور په باره باندې مې نن د دې اپلیکیشنانو په باره باندې معلومات درته وړاندې کړو. هېڅ ستاسې اپلیکیشن تاسې به پیدا نه کوي چې هغه یو چا جوړ کړی نه وي او پیسې ورباندې نه ګټي. که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوي ضروري لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې الله په امان.